په دې چې نن کوم کار احتجاج منګه په شا کولی شو، شاید خدای هغه وخت نه راولي چې بیا یې د سرونو په ورکولو په شا نه کړی شو. نو د سوات او ټولې پښتونخوا ډېرو غیرتي پښتنو وروڼو عزیزانو، تاسو ټول ته معلومه ده چې زموږ او ستاسو دشمنان یو وار بیا زموږ او ستاسو د وطن په وینو لمبول او د جنګ په لمبو کې سېزل غواړي. د سوات نه واخله تر چمنه پورې په ټول وطن کې ځای په ځای باندې د سرکار د سرپرستۍ لاندې ترهګري او دهشتګردۍ واقعات کیږي. په دې سلسله کې تازه واقعات په ژوب شیراني کې شوي دي. په وزیرستان کې تاسو خبر یې چې د انسانانو او د کورونو مارکیټونو نه علاوه